دا زه رواز کړ مې په ځان که نه وای نو دا ځل هرومرو هغې نړۍ ته تلم ته وګوره بیخي ښي خواته لګېدلی یم لومړی بریدمنې ته له ډلې سره هلته نه وې تللی خو له جنرال صاحب سره وې هغه هم په ملکي جمو کې الیاسه تا هلته څه کول هغه ما لږ وروسته یې جدي مراقبت ته لیږدوي. حالت یې څنګه دی؟ حالت یې څنګه دی؟ مارکوس ته د هغه ملګري یم شهید کړی ډګروال صاحب. ها له نږدې مسافې نه یې په هغه ډزې کړي او ویلي دي چې په ډګروال کپوز باندې سلام کوئ او همدارنګه ویلي دي چې ها لورې باندې خبرې مه کوه هر څه چې وایي ووایه ویلي دي چې هغه هم د جنرال څنګ ته لیږم ډګروال صاحب کوم کسان چې ورسره وو هغه له منځه وړل شوي خو له بده مرغه چې یو عسکر مو شهید شوی ډګروال صاحب د خدای مصیبت خو د هغه له سلام سره یو ځای د ځمکې لاندې ژوندی ښخوم اتلان دې د عملیاتو لپاره چمتو شي د حرکت لپاره دې ماته په کومه شي امر پرته کېږي ډګروال صاحب زه له هغه نه هرومرو د ټولو عسکرو غچ اخلم داسې دې نه پرېږدم موږ یو اسان یم نه لرو چې ځای کو مارکوس د سوریې په پوله کې لیدل شوی نښته ورسره ترسره شوې له بده مرغه چې زموږ یو عسکر یې شهید کړی چورلکه به موږ د نښتې ځای ته نږدې ښکته کړي له هغه نه وروسته د هرې تیږې لاندې هغه لټوو جګړن امر پرته کېږي ډګروال صاحب اتلانو چورلکې ته پورته شئ ډګروال صاحب ته اجازه ووایه تاسې هم په عملیاتو کې برخه اخلئ ډګروال صاحب هو جګړن ډګروال صاحب په بخښنې غوښتلو سره وایم خو د جنرال صاحب کوتل حالت ښه نه دی زه فکر کوم چې دلته تاسې ته اړتیا ډېره ده ډګروال صاحب جګړنه زه هغه بې شرف غواړم زه د هغه بې شرف سر غواړم زم چې په خپلو لاسونو یې سر پرې کړم ډګروال صاحب جګړنه موږ وخت ضایع کوو ډګروال صاحب زویه
هغه یو بل عسکرم شهید کړ. زما قومندان، زما ورور، زما استاد توران جنرال احمد کوتان اوس مهال په روغتون کې له مرګ سره لاس او ګریوان دی او هغه وحشي ځناور زموږ د عسکرو د شهیدولو پر مهال ما ته سلام را لیږي زویا، ما ته سلام را لیږي جګړانه زویا. د دې لپاره چې زه دا حسابونه وتړم د ترکیې جمهوري دولت ما ته دا یونیفورم راکړه او زه دا حسابونه تړم، هرومرو یې تړم. ډګروال صاحب، زه پوهېږم چې تاسې په هغه بې شرف په غوسه یې، تاسې په حقه یې، خو په اجازه مو ډګروال صاحب، جګړن بوز وکړي اختیار دلته په قرارګاه کې تاسو ته اړتیا ده ډګروال صاحب. ډګروال صاحب، زه د خپلې عسکرۍ په شرافت درته قسم کوم چې ما ته او زما ډلې ته اجازه وکړه چې موږ هغه بې شرف مړ ستاسې پښو ته وغورځوو ډګروال صاحب. د ځانګړو ځواکونو قومندان له مرګ سره لاس او ګریوان، یو عسکر مو شهید شوی. زه همدا اوس ځم خپله استعفا لیکم او لاسلیک کوم. که چېرته تاسې د هغه رزیل سر پرې نه کنو زه هغه استعفا اړوند مرجع ته سپارم. زه تاسې ته امر کوم تر څو چې مو هغه بې شرف نه وي ختم کړی بیرته دې قرارګاه ته مه راځئ. تاسې پوه شوئ؟ امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. اتلانو بریالي اوسئ. ژوندی اوسئ. دویم بریدمنې، زر له لومړی بریدمنې سره اړیکه ونیسه. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. پښې دې لږ ضربه لیدلې ده خو جدي ستونزه نه ده. د دردو یو ملهم او یو ډول ګولۍ در کوم هغه وکاروه، هېڅ ستونزه به پاتې نه شي. هغه خدای دې له تاسو نه راضي شي ډاکټر صاحب. ښاغلی ډاکټر صاحب، قومندان صاحب یعنې ډګرمن صاحب یعنې ما لومړی بریدمنې ته وویل والله زه ښه یم، هغه شله شوه. ویې ویل ډاکټر دې باید وګوري، خدای ساتونکی دی. که دا زه رواز کټ نه وای نو والله چې زه به اوس وخته جنت ته تللی وم. ډګرمن صاحب ډېره بښنه غواړم، تاسې مې هم په زحمت کړی. ډګرمن صاحب زه یو ځل بل هم لګېدلی وم، په دې کیڼ خوا لګېدلی وم. د زړه په دې ځای کې خو زما زړه کې خواته دی. والله یعنې د همدې له امله زه هغه وخت مړ نه شم. یعنې ډګرمن صاحب په اجازه مو هله صاحب ژوندی اوسئ. ډګرمن صاحب دا هم واخله. استغفر الله. دا هم واخله. اخلم نسخه یې ماته راکړه ډګرمن. واخله لورې. د هر څه لپاره ډېره مننه کوم. خدای دې له تاسې نه راضي شي ډګرمن د صاحب. خبرو په وخت کې د پلاس کې منیسه. ژوندی اوسئ. لومړی بریدمنې ته دا څوک؟ لومړی بریدمن چغدم. سلام سنجره. سنجر جانه په خیر راغلی. ژوندی اوسئ سیفو. د اطلافي عسکرو ډله هم دلته ده. هو پوله کې یو نوې پوسته جوړېږي، د هغې د مرستې لپاره ځو. سبا ته راسن پوستې ته ځو. او تاسې؟ زه او سیفو په سوریه کې و سنجره. زه زر بیرته راځم. امر وکړئ ډګروال صاحب. لومړی بریدمنې، د مارکوس په اړه نوي خبرونه ترلاسه شوي.
سمه ده اورم ډګروال صاحب دا په ډاګه شوه چې مارکوس سوریې ته تیر شوی هغه او کسانو یې زموږ لاسکارو سره نښته کړې له بده مرغه چې یو شهید لرو یو عسکر مو شهید شوی ډګروال صاحب خو له بده مرغه دا تالانو ډلې حرکت د مارکوس کولمې له ولید سره تړل شوي د همدې لپاره لومړی بریدمنې هڅه وکړئ چې ولید او یا هم څه چې هغه پورې تړاو لري پیدا یې کړئ موږ د ځای کولو لپاره وخت نه لرو امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب امرم پر ځای کېږي څه خبره ده لومړی بریدمنې ډګروال کوپوزو صاحب مونږ باید د ولید په اړه هرومرو څه پیدا کړو مننه کوم ګوګشي مېرمنې په زحمت شوې نه ګرانه د څه شي زحمت د سهار هیڅ نه تا او نه هم هغوی څه خوړلې دي ما ډېره هڅه وکړه چې کفتریات ته بوزم خو هغوی ونه منله ته یې واخله زه هم خپله هڅه کوم چې ورته قناعت ورکم ژوند دی اوسې ګوګشي مېرمنې حاله دا واخلئ ویې خورئ حاله زړه ته مې نه کېږي ژوندی اوسې لورې ګوره تا هېڅ هم نه دي خوړلي وګوره رنګ دې بیخي زیړ شوی هله ته یو څه وخوره هله لورې نه یې خورم مننه کوم خو تاسو له سهار نه هېڅ هم نه دي خوړلي که داسې دوام ورکړي تاسو هم ناروغېږئ حاله ته رښتیا وایې خو خوړلی نه شم ته به وایې چې ستونی مې بند شوی وي سخته ده ډیره سخته ده زما خاوند هم عسکر دی د جنرال صاحب کوتن له عسکرو نه دی حیدر جګړن حیدر بوسکوت داسې ده د همدې لپاره دلته په تمه کېدل څه معنا لري زه ډیره ښه پوهېږم همدا د عسکرو د میرمنو حال دی هغوی چې جنګېږي موږ باید پیاوړي اوسو باید همت ولرو موږ باید له هغوی نه ملاتړ وکړو دا چې څو ماښامه مې له حیدر سره یو ځای ډوډۍ خوړلې په یاد مې نه دي یا هم څو ځلې داسې په خوشحالۍ سره په بازار کې سبا ناری کړې وي یا هم چېرته په چکر تللي اوسو کله چې زوی مې پیدا کېده هغه وخت زما په څنګ کې نه و خواښې مې تل راته داسې وایي چې سمه ده تا له هغه سره واده وکړه خو هغه په اصل کې ترکیې ته ژمن دی د هېواد ته ژمن دی رښتیا وایي تاسې هم پوهېږئ چې هغه رښتیا وایي د هر څه په پوهېدو خو بیا هم موږ ورسره واده کړی موږ د دې لپاره هغوی سره واده کړی چې هغوی نه باید موږ ډېر پیاوړي اوسو مېرمنې بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ موږ د دې لپاره هغوی سره واده کړی چې له موږ نه هغوی ته دنده مهمه اوسي زه ډاډمنه یم چې جنرال کوتن ښه کېږي له دې حالت نه وځي او کله یې چې لږ ذره خپل ځان ښه احساس که نو په منډه به قرارګاه ته لاړ شي انشاءالله چې همداسې به وشي ګوګشي خدای دې هغه ښه کړي که چېرته کور ته هم رانغی نو زه راضي یم بیا نو زه له تاسې نه یوه غوښتنه لرم باید پیاوړي اوسو موږ باید هیڅکله ناهیلي نه شو سمه ده حالا اوس دا وخورئ حالا
سمونه دي خوړلې هله لورې اخره واخله سیفو ناشته لومړی بریدمنې داسې څوک مې پیدا نه کړل چې د هغه بې شرف ولید ځای ورته معلوم وي لومړی بریدمنې خدای دې هغه ووهي خدای دې ووهي موږ څه وکړو ها زه دلته اوسم چې کور دې پیدا نه کړ نو بیا دا ګندړي په دې پیدا کړ زه څوک مارکوزا تر ټولو ډاډمن ځای همدا و الله نن شپه پکې تېره په همدې شکر وباسم په هر حال زه اجازه نه ورکوم چې دا ډول خبرې زما طبیعت خراب کړي ډګروال به اوس په هر ځای کې مالټوي زما پیغام به ورته رسېدلی وي کله چې هغه خبر شي چې زه سوریې ته راتېر شوی یم نو بیا به خړ پړ شي که زه اوس ورته زنګ ووهم او تسلیت ورکړم ډېر ښه کار به ونه شي هغه به اوس د جنرال د جنازې په چمتو کولو باندې بوخت وي هر څنګه چې وي د هغه قوماندان مړ شوی البته هغوی داسې نه وای شهید شوی هغه چا شهید کړ مارکوس له کلونو راهیسې چې ورته په تمام هغه غچ مې واخیسته جنرال مې ختم کولی ده خو دمه کول نشته همداسې دوام ورکوم په سیمه کې خو داسې کوم خبر نشته چې موږ خوشحاله کېږو یا هم موږ پورې اړه ولري ما خو تر اوسه څه نه دي اورېدلي هغه ډګروال او جګړهناک زه نه غواړم چې هغوی د خپل جنرال ماته ونیسي زه غواړم چې هغوی زما له هر برید نه خبر شي او لیوني شي ولیده زه هڅه کوم په یو څو ځایونو برید وکړم سمه ده مارکوزا سمه ده خو بیړه وکړه دلته د ویده کېدو لپاره یو څه راوړئ زر کوئ جګړن صاحب چېرته چې نښته ترسره شوه
هغه ځای ته سویل لویدیځ خواته 1 کیلومتر لاره ده. پوه شوم باشده له هغه ځای نه بیا د هغه لټول پیدا وکړو. امر پر ځای کې. دا هم له خپلو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې هغوی کوم خبر ترلاسه کړی و که نه. امر پر ځای کې. اتلانو هله راته د وخت ضایع کولو نه دوام ورکوه هله. جګړن صاحب د GPS د معلوماتو پر اساس نښته په دې ځای کې ترسره شوې. جګړن صاحب یو عسکري موټر دې خواته تللی، د نور مختلف موټر هم دې خواته تللی دي. بزرګ ملګری دلته سخته نښته ترسره شوه. ته دا پوچکونه وګوره، د نوو وسلو مرمۍ یې کارولي. زموږ عسکرو بیا هم مقاومت کړی، خو هغه راځي لمسان بیا هم زمونږ یو کس شهید کړی او په تېښته بدله شو. جګړن صاحب د اټکل له مخې هغوی دې خوا تللي دي، خو له لږ واټن وروسته یې پل ورک شوی دی او هغوی ورک شوي دي. سمه ده سلجوقه، مونږ همدې خواته ځو. کرونده کور کلی هر څه مو چې مخې ته راغلل دقیق یې ولټول. هله زر کوې اتلانو چې ځو. بیرته راګرځه. الیاس لږه دمه کوو زمری. امر پر ځای کېږي. ملګری زه لیونی کېږم، هغه راځي نشته، په هېڅ ځای کې هم نشته. ته به وایې چې ځمکه سوری شوې او هغه پکې دننه شوی. والا جګړن صاحب ما هم په سیمه کې له خپلو ټولو ملګرو سره خبرې وکړې. له هغه بې شرف نه کوم خبر، نه کوم درک او نه کوم غږ، هیڅ هم نشته. یا قسم کوم چې دا سیمه نه د سمجه بازار ده، هرې خوا ته اوبه واښه دي. ته به وایې چې موږ په واښو کې ستنه لټوو. ته څه وایې بوزوک ملګریه؟ ملګریه زه واښه یادوم، ستنه یادوم. ته څه وایې؟
بوزوک ملګریا ستا فکر دلته دی همداسې ده خیر همداسې ده ته به وایې چې موږ په وښو کې ستن لټوو د دې لپاره چې هغه راځي میدان ته راوځي باید یو کار وشي میدان ته راوځي هو حیدر د همدې لپاره زه یو پلان هیله لرم چې ډګروال په پوسته بخښنه وکړم کینئ ځوانانو جګړن خان بوزوک دی ډګروال صاحب اورم جګړن ډګروال صاحب د مارکوز اړوند هیڅ درک نشته په سیمه کې مو له خپلو ټولو استخباراتیانو سره هم خبرې وکړې خو د هغه درک مو پیدا نه کړ ته به وایې چې ځمکه دوه پړې شوې وي او هغه بې شرف پکې دننه شوی خدای دې وبخښي که اجازه مو وي زه یو پلان لرم ډګروال صاحب داسې یو پلان دی چې د هغه په وسیله به مارکوز په خپله زموږ خواته راشي زه دا پلان پرته ستاسې له تایید نه نشم عملي کولی اورم جګړن الله الله 15 دقیقې مخکې هم دلته و لکه چې د حرکت مرکز ته تللي ته صبر ګورم پوه شوم جګړن هو ښه پلان دی خو زه باید په دې اړه له ځینو کسانو سره خبرې وکړم بیا درته زنګ وهم ما ته به تمه شي پوه شوم ډګروال صاحب امر هم پر ځای کېږي فکر کوم چې خوښ شو خبر ته یې په تمه کېږي هلا انشاءالله لورې د قرارګاه ټول لوړ پولیس احمد صاحب باندې د غونډې کوټې ته راشي همدارنګه د سرحدي پولي او د غونډ له قومندانانو سره اړیکه ونیسي غواړم چې د غونډې پر مهال له ټولو سره د کنفرانس په شکل خبرې وکړم امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب داسې قهوه غوښتې وه ډګروال د غونډې کوټې ته یې یوسه زه هلته درځم امر هم په ځای کېږي نو څه خبره ده بیا څه شوي دي ښه نو په قرارګاه کې یوه شېبه هم څوک ارامه نشي پاتې کېدلی کې خود ډګروال ژوندی اوسېدو ښه هیله کوم کېده دوهانه قومندانانو ته هم یوه ساده قهوه راوړه امر هم په ځای کېږي ډګروال صاحب د جنرال صاحب په اړه به وي که د اتلانو ډلې په اړه وي هرومرو بیا کومه لویه خبره ده په جنرال صاحب کوتان څه ونه شي نور به هر څه سم شي ای راځه کومې نرسې نه پوښتنه وکړو که څنګه که د معلوماتو ورکولو ځای ته لاړ شو ګوچې تاسې راغلئ راغلو کان اندېښنه مه کوه که نه یعنې د شپې کومه ستونزه پیدا نه شوه خو ژوندې اوس هم لږ وخت سره مخ دی خدای دې ورسره مرسته وکړي لورجانې خو دې وکړل چې موږ ته دې خبر راکړه څوک په داسې حالاتو کې یو نږدې ملګري ته یو نږدې تر زره شفا ورکړي لورجانې آمین آمین
هغوی اوس چیرته دي کورنۍ به یې اوس خفوي هغوی چیرته دي د جدي مراقبت مخې ته ناست دي هغوی زیات خفه دي خدای دې هغوی ته صبر ورکړي راځه چې څنګ ته یې ورشو لورې زه تاسو د هغوی څنګ ته راځئ چې ځو هله ځئ راځئ. هله لورې هله شفا دې وي اسنا مېرمنې خدای دې شفا ورکړي لورې ژوندي اوسئ ډېره مننه آیسنا مېرمنه عایشه خواښه مې اکیکس سلوات رور د جګړن صاحب کوتان د عسکرو له ډلې نه د جګړن خان مور ده زه د کان بوزوک مور یم داسې ده بخیر راغلی ته به هم د جنرال صاحب لورې که نه ګرانې مه ژاړه ګرانې لورې مه ژاړه خدای هغه ژغوري بیا به یې وګوري انشاءالله ډېر ژر به ښه شي ژوندی اوسې ډېره مننه ماشاءالله لور جانې کله چې کوک چې خبر راکړه صبر مو نه شو کړی راغلو ومو ویل چې باید ستاسو په څنګ کې واوسو موږ له تاسو نه پرته نور څوک نه لرو خور جانې رښتیا وایي سلوا خوري څوک د عسکر مې ده څوک د عسکر مور او پلار دي څوک د عسکر اولاد دی زموږ د ټولو د زړه درد یو دی همداسې ده که نه کله چې یو عسکر ته زیان ورسیږي زموږ له ټولو د زړه نه وینې څاڅي خو په صبر کولو باندې پوهېږو بیرته راګرځو تاسې بیخي رښتیا وایئ خدای دې زموږ عسکر زموږ اولادونه وساتي آمین راځئ تاسې هم کښېنئ هله بیا دې هم شفا وي زه تاسو ته چای راوړم ژوندی اوسې لورې ژوندی اوسې راځه خورې دلته کښېنه اوه بوزوک ملګریا دا پلان به انشاءالله چې یوه ورځ عملي شي ورور انشاءالله حیدر انشاءالله چې په دې پلان سره به خپلې موخې ته ورسېږو رسیږو جګړن صاحب زه خو وایم چې رسیږو د څه لپاره ځکه چې ترکانو هر څه غوښتي هغه یې ترلاسه کړي دي هو جګړن صاحب زه خو وایم چې ډېره ښه خبره یې وکړه هر څوک د ترکان وپېژني چې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخ نه شي بېشکه د میرتا هم یوه ښه خبره وکړه وای بېشکه د ملګریا زما رایا الله خدای نه دې قربان شي جګړن صاحب ډګروال کو پوز ځان ډوکه لکه چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې په دې اړه پرېکړه کول اسانه دي سلچکه له ځینو مرجعو سره باید خبرې وکړي په تمه کېږه جګړن بزرګ امر وکړي ډګروال صاحب جګړه هغه پلان عملي کولای شي په سیمه کې زموږ ټولو مسؤلینو ته خبر ورکړل شو په دې پلان سره ستاسې یوازې نه وي موخه ده چې مارکوس ته ورسېږو اندېښنه مه کوئ ډګروال صاحب یو ځل مارکوس له دې کار نه خبر شي بیا به په منډو زموږ خواته راشي اندېښنه مه کوئ خدای مو مل شه جګړه ژوندی اوسئ ډګروال صاحب اجازه وشوه ملګرو اوس نو لاس په کار کېږه هله سر کوه هله سر هله زر کوئ هله سر شکر
لومړی بریدمن سنجر یم. جګړن بزرګ یم سنجره څه مو وکړل؟ جګړن صاحب په پوستې کې مو کارونه پیل کړل. سمه ده، اوس نو ماته ښه غوږ شه. اورم جګړن صاحب. بریدو شو دا د څه شي غږ ونه دی؟ خوځېږي ودرېږه. ټلیفون ته ځواب ورکړه. حسنه موږ ټوله شپه خوب نه دی کړی، اوس د دې ټلیفون دی بد غږ ته وګوره. سمه ده. بلې هو زه یم. هو اورم ووایه، خو دا خبره ته جدي یې. ګوره له ما سره ټوکې مه کوه. واوره ته رښتیا وایې که نه؟ ګوره که دروغ دې ویلي بلا کرانه خلاص شي. ترک عسکرو یعنې ته ډاډمن یې؟ الله الله. سمه ده، ټلیفون بند که. سمه ده. الله الله. څه خبره ده؟ ترک عسکر دې یاد کړل؟ کوم خبر دی؟ دا امکان لري له ترکانو نه خبر شته. یعنې دا عجیبه خبر دی، داسې هم کېدلی شي. خبره مته وخت کاروی. څه خبره ده؟ مارکوزا هغه ترکان له خپل حد نه وختي ها والله